که د روزي کمه وي، که د مال کمی، که بېوزله یې، که مشکلات لري، که روحي، ذهني یا نور بدني ناروغۍ لري، او که غواړې خوشبخته اوسې هم په دې دنیا او هم هلته، نو لمونځ کوه. 5 وخته لمونځ حتما کوه. هیڅ بهانه نشته دی چې ته د لمونځ ونه کړې. یعنې آن دا چې که ته یې وس نه لرې، سترګو په اشاره هم باید لمونځ وکړې. لمونځ قضایي نشته. ډېر دوستان چې په بهرنیو هیوادونو کې اوسېږي همدا اندېښنه لري چې د کار په موقع کې ماته وخت نه راکول کېږي. زه چې کله بهرنیانو سره کار کوم ماته وخت نه راکوي چې لمونځ وکړم. څه به کې داسې وظیفه چې ته پرې الله تعالی ناراضه کوې، ته پرې ځان بدبخته کوې. لمونځ د اسلام دویم تر ټولو مهم دویم رکن دی چې له کلمې وروسته هیڅ کار، هیڅ بهانه، هیڅ توجیه د دې وړ نشي کېدی چې ته دې په لمونځ پرېږدي.